आग जिनई मड़ा प्रतावा چې ټول عمر नाच गानो کې تیر کړي او چاته پته نه وا دا غریب چې اوس قبر ته لاړه د دې به د قبر ژوند څنګه یو د دې به د آخرت ژوند څنګه یي اخو د رب العالمین فیصلې دي موږ ته پته نشته او زه صرف دومره وایم که نه مرګ سخت شی دی او د رب العالمین نن نه بعد ښکلی مرګ غواړئ ښه ښکلی مرګ تاسو ته پته ده که نه ځکه چې خلاصی ترې نشته دا ښکلي ښکلي خلک د دنیا نه تللی دي ما د ډېر غمه په ارمان چړلی دي ډېر ښکلي ښکلي خلک تللی دي ښه آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر اب ڈھونڈ ان کو چراغ رخ زیبا لے کر آغا داسې داسې خلک دی دنیا نه تللی کنه داسې داسې خلک د اعمالو حسن د هغوی دومره و چې موږ هغوی ته نه رسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا نه تللی دی ابو بکر صدیق دی دنیا نه تللی دی عمر فاروق دی دنیا نه تللی دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی دنیا نه تللی دی حضرت علی شیر خدا دی دنیا نه تللی دی نو ما او تا به هم ځو که نه نو چې موږ ځو دومره خبره ذهن ته راله که نه الله نه ښکلی مرګ وغواړئ ډېر سخت شی دی مرګ بګلا کتلی نه دی نو موږ ته پته نشته موږ محسوس کړی نه دی اوس تاسو ځان ته بلبونه لګولی دي وګوره یو ځای داسې دی هلته به د بلبونو بندوبست دی هلته به د رڼا بندوبست نه وي هلته به د بجلۍ او د سولر بندوبست نه وي هلته به ځان سره د اعمالو حسن وړې که د اعمالو حسن د ځان سره وې نه وړه که ته خورې که ته مورې په کولاو غوږونو واوره فریاد درته کومه سوال درته کوم که ته نوجوان یې او ټک ټاکو له بدنظرۍ له د بدنظرۍ او سرکشۍ انتها ته رسېدلی که نه دومره یاد ساته قبر کې به ته یوازې ګوره ستا د پل ورو لایق به تا سره نه وي اوس تاسو ځان ته بلبونه لګولی دي وګوره یو ځای داسې دی هلته به د بلبونو بندوبست نه وي هلته به د رڼا بندوبست نه وي هلته به د بجلۍ او د سولر بندوبست نه وي هلته به ځان سره د اعمالو حسن وړې که د اعمالو حسن د ځان سره وې نه وړه که ته خورې که ته مورې په کولاو غوږونو واوره فریاد درته کومه سوال درته کوم که ته نوجوان یې او ټک ټاکو له بدنظرۍ له د بدنظرۍ او سرکشۍ انتها ته رسېدلی که نه دومره یاد ساته قبر کې به ته یوازې ګوره ستا د پل ورو لایق به تا سره نه او دا دومره بې وفا دنیا ده ښه دوی به یې د دې ځای نه اوچت کي هلته به دې خاورو کې ومنډي که نه د کومو دوستانو د خاطره چې تا الله خفه کړې دا دوست به هم درنه واپس راځي ستا خپل سکه پلار به تا نه واپس راځي ستا په وینه شریک زوی به تا نه واپس راځي ستا خپله ښځه ستا خور ستا لور هغه هم تا نه په کور کې پاتې شي یو ساعت به وجاړي ورشئ د مړي په کور کې بیا تاسو وګورئ ښه د مړي د کور خلک په دویمه ورځ باندې په درېیمه ورځ باندې خپلې خنداګانې کوي خپلې ګپې شپې لګوي پروا یې هم نشته دی چې زموږ کور ته ملک الموت راغلی و مخکې به خلکو ویل اله ټي وي د بړستنو صندوق ته کوز گئ ګاونډیانو کره مړی شوی دی
ابل ورځ په یو کور کې مړی پروت و، په بل کور کې واده و صاحب هغه په ډول کور کېښودي و. ښه زه د بیان نه واپس را روان وم، بار خلک را جمع شوي دي، یو ګڼه ده. ما وی څه چل دی؟ ما وی څه چل دی؟ وی دلته غم شوی دی. ما وی الله دې مغفرت نصیب کړي که نه. خو ما ته یې وی مولانا صاحب ډېر غمجن یو، پریشانه یو که نه. دې ګاونډیانو ته هم ډېره زاري وکړه، ډېر مینت هم ورته وکړو چې دا ډولکي باجې لږ بند کړي، په ما باندې غم دی، په ما پریشانی ده، زه خفه یم، زړه مې سوری سوری دی که نه. وی دی راته په جواب کې وایي چې په تا غم دی نو زه څه وکړمه؟ دا خوشحالي خو په زندګۍ کې کله کله وي. نن په ما خوشحالي راله نو تا راته د ځان نه بزرګ جوړ کړی دی. زبړه چېرته جومات کې کښېنه، په بنګ باندې زمونږ خوشحالي مه وروس کور کوه. زه چېرته جومات کې کښېنه. دا د مسلمانۍ معیار نه دی. مسلمان داسې نه و